زما دا سپین زړه یې د تا له مینې تور نه که زما دا سپین زړه یې د تا له مینې تور نه که ګنې کوم تور و چې دنیا را باندې پور نه که او د اسویلو خوپڼې ګوره چې بڼیا یې لري د اسویلو خوپڼې ګوره چې بڼیا یې لري باران د اوښکو مې هم مړ د زړګي اور نه که او بې وفا اوس د تا وفا ایله مې نیله شوله بې وفا اوس د تا وفا ایله مې نیله شوله ما بې وفا چې درته وویل تا پیغور نه که او څوک راته وایي دهشتګرد څوک ترهګر مې بولي څوک راته وایي دهشتګرد څوک ترهګر مې بولي اغیار مې اوس پورې معلوم د ایمان زور نه که اغیار مې اوس پورې معلوم د ایمان زور نه که ډیرو ګرانو کتونکو د تراب نیوز ملګرو نن را سره په دې ادبي پروګرام چې د مروتو د ادب زلنده ستوری د پښتو د غزل یو لوی نام محترم اقبال بهلول صاحب ناسته د اقبال بهلول صاحب په دې وخت چې د غزل د شعر هغه د موږ مینوال ادب ذوق ملګري ډیر په درانه نظر ورته ګوري د بهلول صاحب د شعر د شاعري د غزل د معیار که ډیر وجه کیدای سي خو د ما په نظر چې د بهلول صاحب د شاعري د معیار وجه به د پښتو د غزل پلار محترم رحمت الله در صاحب الله د هغه غني کې رحمت کی د هغه خورۍ ده بهلول صاحب رحمت الله در صاحب د بهلول صاحب ماماو نو ظاهره خبره ده چې یو لوی شخصیت چې هغه د پښتو غزل پہچانو د هغه خورۍ ده نن موږ سره ناسته بهلول صاحب ته موږ هرکلی وایو الله دې راولي او د دې سره سره به موږ د بهلول صاحب شکریه هم ادا کوو چې خپل ټیم یې موږ ته راکړلی بهلول صاحب تاسو د موږ کتونکي د تاسو مینوال هغه ګوري څه پیغام به ورکوي خپلو مینوالو ته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما قدرمنو مشرانو کشرانو السلام علیکم زه د خپلو خبرو ابتدا د تراب نیوز د شکریه سره کوم ځکه چې د پښتو ادب خدمت کول دا د خپل قوم دا د خپل علاقې دا د خپل ثقافت د یو ترویج د یو ترقی لپاره ډیر ضرورت ده او موږ د دغه علاقې لپاره خصوصي جنوبي اضلاع خاص کر د مروتو چې کوم موږ پیغام ده یا موږ کوم ادبي هلي ګولې دي هغه مقصد دا ده چې په سکرین باندې یا عوامو ته د رسایي چې خاص داسې ذریعہ نشته موږ کدا ته ډیر شاعران ادیبان پیدا کړل ډیر لیکوال مو پیدا کړل خو بیا د باوجود موږ مطلب دا د پرینټ او د الکتریک میډیا پورې رسایي نشته ده موږ غزل د موږ ادب پہچان ډیر مخصوصي طریقې سره کېږي لګیا ده او بلکې زه به دا وایم چې دا خلک موږ د ادب د استحصال کوي لګیا ده او زه د تراب نیوز ډیر شکریا ادا کوم چې د مطلب دا یو میشن شروع کړی دا چې د خپل پښتنو خاص جنوبي اضلاع خصوصا د خپل قوم مروتو شاعران ادیبان او پہچانو کی او سره خلکو سره تعارف کی او کوم خیالات دي کوم تخلیقونه دي هغه مینوالو ته ورسوي زه خپل مینوالو ته دا سوال کوم چې تاسو د تراب نیوز سره چې دو تاسو نه څنګه تعاون غواړي یا تاسو څنګه پیغام رسول غواړي تاسو دو سره مکمل تعاون وکړو کتونکو بهلول صاحب سره به د موږ دا مرکه دا ویتر یو وخت پورې چونکه بهلول صاحب ظاهره خبره ده تاسو به هم د خبرو ته د وژیو نو له هر څه نه مخکې د شعر د غزل نه مخکې
له بهلول صاحب خواست کو چې دا تاسو سره خپل تعارف وکړي چې بهلول صاحب د کوم جنه تعلق لري هغه تعارف تاسو سره بهلول صاحب وکړي. نصیر تراب صاحب زه تاسو ته پته ده په کوم مروت هم په خیل باندې سک خیل یم او د دغه شنې خاورې سره مو نسبت تا تعلق تا ما خپل نام محمد اقبال ده او تخلص مرشد رتا تا کړه د بهلول او ما خپل ایم ایل ایل بی پورې تعلیم کړی ده او د ابتدایي شوق هر چا ته پته ده چې شاعري یو ګاډ ګفټډ شاید الله طرف نه عطیه ده خو هغې چې نکار هغې چې وقار د مطالعې او مشاهدې سره پیدا کېږي چې څومره ما اولنۍ ابتدا د افغان بخاري ناستې پاستې سره سوې ده ما لسم چې لا سکول ویله چې سره ما تعلق لین دین جوړ سوی ده د شاعري رموز او د شاعري کوم اونچ نیچ دي یا د شاعري کوم لوازمات دي ما له هغه نه کافیت زده کړي دي او پروفیسر رحمت الله درد ما سکه ما هغه نه ما لوی فایز حاصل کړی ده او هغه د چې تعارف محتاج نه ده سره د عبدالرحیم مجذوب صاحب چې د موږ د ټول پښتونستان یو پیچاندو خصوصا د مروتو حمزه بابا قول حمزه بابا چې موږ کانګریزانو سره مقابله راشي موږ عبدالرحیم مجذوب ورته مخ چکو هغه سره موږ ډېر ناسته پاسته فایده حاصل کړی ده نور د مروتو ټومره شاعران دي چې یو نامخله نو هغه نه مطلب شاعري چې متاثر اصلي لچاره متاثر اصلي ز ولا افغان بخاري ریم بیا رحمت الله درد می ماما دا عبدالرحیم مجذوب او خاص کر ټول نه زیات تعلق ما چې کوم سکول افتار ته حمزه بابا شینواری سره ځکه چې هغه د تصوف د روحانیت سره وابسته خلکو اخته په عرفان دنیا چې عارف سرحد ویلی کېږي. کتونکو بهلول صاحب تاسو ته خپل تعارف سره سره د خپل د شاعري د ژوند په هکله باندې تاسو ته خبرې وکړلې. بهلول صاحب تاسو په دې وخته پورې خپل شاعري مجموعې چاپ کړي دي او که چاپ کړي مو یې نور ته مو خیال ستا و که نه چې تراب صاحب تاسو ته پته ده ما یو کتاب د غم په نام باندې شایع سوی او تقریبا 2011 چې او هغه په یو کال چې ختم سوی ده او هغه نه بعد مطلب دا تاسو ته یو ازما وکړو چې ما تصوف سره وابستګي ده او تصوف سره ما پریکټیکلی وابستګي ده نو تصوف یو داسې کار ده چې یخت لپاره انسان دا فول ټایم جاب ده مطلب خپل جان ما دې ته وقف کړی ده او هغه سره ما د شاعري مختلفې مطلب دا د آل زغلې دغسې قایمې دایمي ساتلي دي ما دا کتاب تاسو ته ښکاره کړه غم خو ما نمایي کړې ده او ما د شعري 3 مجموعې تیارې پرتې دي یو مطلب دا د هر شای سوي دي دا مسودې تا ته زه ښکارم چې داسې خلکو کیسه کړې وه دا ما کتابونه دې پاره نه کوي زه دا نمایش کول غواړم خو زه د کومو ملګرو دا خبره کړې وه چې مطلب دا شاعري دا خبرې دومره ډېرې چې داسې نه چې د هغو پاره دا ما ځکه تا ته وایي تا ته زه دا خپلې مجموعې ښکاروم دا زغم ده دا مسوده ده دا د ټینیجر شاعري به ورته ووایي د نوجوانانو خواهش دپاره چې موږ رومانس شاعري ورته وایو او دماغ تا ته پته چې موسیقي خلکو سره د پیار محبت خلکو سره مینه ده د موسیقي دپاره دو دپاره ما مطلب دا ده دا زغم کتاب د غم نه بعده دا مسوده دا تیاره پرته ده دوم کتاب چې ما د عرفان چې ما کوم سکول افتار ته دا چې د مکمل تصوف شاعري ده او د چې مطلب دا د نم په نام باندې دا تیاره پرته ده که خیر و انشاءالله دا به د غیر سال چې به خدای ته منظوره وه راځي دا درېمه دا نظم د یو مجذوب صاحب لیکل په کوي لګیا د خدای د تشریفات تا کتاب پروت ته دته به ورجو ما مسوده ورسره پرته دا نم د یو نظم دا چې مطلب دا د دم چې د چې مطلب دا د 1200 مصري دي او ما یوم الازل نه واخله یوم الابد پورې 14 ایام دي یوم التغابن یوم الفصل یوم القیامت یوم الدین یوم الفصل وخت معلوم دا 14 ایام ما دغه چې مطلب دا د بیان کړی دي د انساني تخلیق نه واخله د اختتام پورې نو دا چلور مجموعې دا ما مخ چې پرتې دي تاسو ته ما ښکاره کړې او دې نه سوا ما د العرفان المودت د نثر چې د تصوف باندې روحانیت باندې کتاب لیکلی ده په 6 جلدو کې ما سره پروت ته مسودې په شکل چې خو هغه باندې زه د تصوف سره وابسته خلکو سره لګیا یم مطلب علماو سره مختلف مسالکو سره مختلف د ګدیو چې کوم سلسلو سره وابستګان دي او مشایخو سره په باندې بحث مباحثې کوم او هغه اصلاح کوم لګیا چې ما زه مطلب دا تحقیق کمال ته ورسم ما سره کتاب محفوظ پروت ته 6 جلدو چې پروت ته تا ته اوس ښکاره کړی ده تا ته پته ده او انشاءالله العزیز هغه به شایع کوو خو هغه باندې چې کار پاته د ما لیکلی ده ټول مکمل طور باندې خو شایع کوونو چې کال نیم دا مطلب دا په دې باندې زه خلکو سره بحث مباحثې کوم. قدرمندو د بهلول صاحب د کتابو په هکله باندې تاسو واورېدل د شاعري مجموعې هغه چې چاپ سوي نه دي هغه موږ ته مخ ته پراته دي
پرتی دي. یو غم کتاب هم چې مخکې چاپ سوی او دوم ایډیشن بیا هم چاپ کیږي. پروګرام په دې برخې چې به ظاهر خبره ده ملګري دي هغه به د بهلول صاحب د شاعري ته هم وږي. نو بهلول صاحب چې کوم ملګري دي تاسو ګوري هغو ته به تاسو خپله یو دوه غزل چې شعر کو چې دا لازمي خبره ده. نصیر ګله یو غزل به د نوجوانو په تبې باندې ووایو، دوه غزل به د خپل محکوم تصوف ته، ځکه چې موږ د خدای د پري استاد شیر علم دو دا موږ زیشان د ممدلي استادو دا چې کوم موږ د علاقې فنکاران دي دغه د الله آباد لري موږ کلام وقتاً په وقتاً د نوجوانانو ته مینهوالو ته پیښوي. نو هغې په وجه باندې مطلب دا د نوجوان توقع موږ نه دا توقع لري چې موږ ته د رومانس د پیار محبت خبرې دي. او مطلب دا دغه یو دوه غزل به هغو ته په طبع ووایو او یو دوه بیا زه خپل په طبع باندې ووایم. ریباره ورشه د راتلو واده ور یاده خو کا، ریباره ورشه د راتلو واده ور یاده خو کا، راضي که نه راضي خو ته کیسه ور یاده خو کا. ریباره ورشه د راتلو واده ور یاده خو کا، راضي که نه راضي خو ته کیسه ور یاده خو کا. او منم د نه راتلو پوښتنه ترې کولی نه شې، راتلو پوښتنه ترې کولی نه شي. زړګې نن د بېلوزي ګیله ور یاده خو کا. او شعر د تراب صاحب چې مطلب زما تر لیونتوب یې و سینګار یې څه شو، مطلب زما تر لیونتوب یې و سینګار یې څه شو. که یې ور وکتل ته اوس شیشه ور یاده خو کا. مطلب زما تر لیونتوب یې و سینګار یې څه شو، که یې ور وکتل ته اوس شیشه ور یاده خو کا. او د تا مین به کوثر هیر کړي سلسبیل به پرېږدي، د تا مین به کوثر هیر کړي سلسبیل به پرېږدي. د مستو سترګو خمارو نشه ور یاده خو کا. او د هجر هره یوه لمحه له زنکدن سخته ده، بې نیټې مرمه د وصال نیټه ور یاده خو کا. او خدای کو جنت نه به په منډه منډه بیرته راشي، بهلول ته هلته د جانان کوڅه ور یاده خو کا. خدای کو جنت نه به په منډه منډه بیرته راشي، بهلول ته هلته د جانان کوڅه ور یاده خو کا. د غزل نه مخکې دوه شعرونه د خپلو بچیو د مینه والو دپاره. خفه ځکه یم اشنا رانه خفه دی، ځکه یم اشنا رانه خفه دی، داسې ښکاري کل دنیا رانه خفه دی. خفه ځکه یم اشنا رانه خفه دی، داسې ښکاري کل دنیا رانه خفه دی. او مخامخ نن په دروغو مسکای نه شو، مخامخ نن په دروغو مسکای نه شو. پوه شوم دا ځل پر اختیار رانه خفه دی. مخامخ نن په دروغو مسکای نه شو، پوه شوم دا ځل پر اختیار رانه خفه دی. او په معیار د سړیتوب سمجوته نه کړم، په معیار د سړیتوب سمجوته نه کړم. خدای ګور سړی په دا رانه خفه دی. او چې مخلوق درنه خوشحال نه وي بهلوله، په دا پوه شه چې الله رانه خفه دی. مخلوق درنه خوشحال نه وي بهلوله، په دا پوه شه چې الله رانه خفه دی. د غزل دوه شعرونه. که لوبې د تا غم وکړې زما په زندګي، که لوبې د تا غم وکړې زما په زندګي، ته هم به خوښي نه وینې اشنا په زندګي. او چې دالته مینه جرم وي او هلته کې سزا وي، چې دالته مینه جرم وي او هلته کې سزا وي. اور پورې که دنیا او د عقبا په زندګي. او یو لفظ د وفا نه سوا هر څه به پکې وي، یو لفظ د وفا نه سوا هر څه به پکې وي. یو لفظ د وفا نه سوا هر څه به پکې وي. زه لیکم یو کتاب به ګله ستا په زندګي. او چې چا زه جړولی بې قصوره پل په پل یم، چې چا زه جړولی بې قصوره پل په پل یم، هغه به چیرې هم نه کړي خندا په زندګي. او مرګی مې دې په سر سترګو قبول بهلول ملنګه، خو خدای مې دې له یار نه کړي جدا په زندګي. اوس په یو غزل به د خپل تصوف د روحانیت څو شعرونه یو غزل تاسو ته پیش کوم. زه چې نه وم ته چا ورته معلوم وې، چا ورته معلوم وي، زه بې نومه وم خو ته به رانوم وې. زه چې نه وم ته چا ورته معلوم وې، زه بې نومه وم خو ته به رانوم وې. او معصیت مې تعارف شو ستا د مهر، معصیت مې تعارف شو ستا د مهر، په داسې که مهربانه په معصوم وې. او دا مکان او زمان ما باندې آباد دی، دا مکان او زمان ما باندې آباد دي، ته عامل نه په ادم نه په معدوم وې. او تراب صاحب شعر ده چې که مرحوم شم بیا به تا ستاینه څوک کړي، که مرحوم شم بیا به ستا ستاینه څوک کړي. زه چې نه وم تعریف نه هم معروم وې، که مرحوم شم بیا به تا ستاینه څوک کړي. زه چې نه وم له تعریف نه هم محروم وې. او تغیر مې د عمل رد عمل دی، تغیر مې د عمل رد عمل دی. ته آخر کې وې هغه چې اول کوم وې. ډېر سبحان
او کم او زیات مو په قسمت پورې منسوب کړل کم او زیات مو په قسمت پورې منسوب کړل بے پروا تل تقسیم او مقسوم وې او شعر د بچی چې توراب ګل چې که خبر وا چې توبه باندې غولېږي غولولای به بالو لکه ماشوم وې که خبر وا چې توبه باندې غولېږي غولولای به بالو لکه ماشوم وې او زما خپل پسندیده غزل یو تصوف روحانیت اخرنه غزل د مخلوق په محبت کې د خالق محبت پټ دی مخلوق په محبت کې د خالق محبت پټ دی دروغ نه دی په مجاز کې په رښتیا حقیقت پټ دی او جام ګلفام چې په یو ځای شي دا په دې دنیا جنت دی جام ګلفام چې په یو ځای شي دا په دې دنیا جنت درندانو په محفل کې د خدای هر یو نعمت پټ دی او لماړه نظر د جار شملک د امړې سترګې راواړو لماړه نظر د جار شملک د امړې سترګې راواړو زما وګو په کتو کې د دیدن ضرورت پټ دی او سخی هم په مرتبه کې د ولی نه څه کم نه دی سخی هم په مرتبه کې د ولی نه څه کم نه دی په پرده د سخاوت کې په ولا ولایت پټ دی او د کوثر او سلسبیل نه خوند یو په دوه سیوا دی د کوثر او سلسبیل نه خوند یو په دوه سیوا دی د ساقي په مست نظر کې خدای کو دومره لذت پټ دی او تصوف یو ډیر باریک شعر ده چې دا کثیر اجزا د یو وجود لکل دی په ظاهره دا کثیر اجزا د یو وجود لکل دی په ظاهره وجود چیرې ممکن نه دی په کثرت کې وحدت پټ دی او اطاعت شي په معروف کې اتباع خپل معروف دی اطاعت شي په معروف کې اتباع خپل معروف دی شریعت چې سو ظاهر دی دومره هم طریقت پټ دی اطاعت شي په معروف کې اتباع خپل معروف دی شریعت که سو ظاهر دی دومره هم طریقت پټ دی او مونږ رندانو اعتکاف په جوته مې کده کې مونږ رندانو اعتکاف په جوته مې کده شیخ له نفس او شیطان په جمعات کې خلوت پټ دی او بهترین مذهب اسلام دی بدترین خلکو په راج دی بدترین مذهب اسلام دی بدترین خلکو په راج دی دا مې کول د مرشد دی دی وینا کې حکمت پټ دی او استاد د حسن په شهرت کې زما عشق شو هم نامدارا استاد د حسن په شهرت کې زما عشق شو هم نامدارا بالول خلق تجاوز شو چې اقبال و مروت پټ دی ډیر زبردست ستا د حسن په شهرت کې زما عشق شو هم نامدارا بالول خلق تجاوز شو چې اقبال و مروت پټ دی جی یو شعر چې خپل خوګونو ته چې دنیا چې د فضیلت دوه شی نه دي یو علم دا او یو حکمت دا سره کائنات فرمایي انا دار الحکمت والیون بابها انا مدینه العلم والیون بابها زه د علمونو شهر علی دروازه ده زه د حکمتونو کور علی دروازه ده ما یو شعر ده چې ما بالول د علم د خار در ونیوه غني دنیا کې دروازې ډېرې وي او دا در مې صرف د علم او حکمت د معرفت د محبت لپاره نیولای ده او نه مطلب دا د زه د چت تعصب قایل نه د فرقواریت قایل نه د قومي تعصب نه د زبانی لسانی تعصب نه د فرقواریت نه د مذهب زه د مینې په مذهب یم په فرقو مې سکار نشته او خپلو مینوالو ته دا یو سوال کوم چې مطلب دا ده چې ما یو شعر د اخرنی خپل شعر باندې د خپل انټرویو اختتام کول غواړم چې یو غرور په دنیا مکه وبالوله نور چې څه کوي کریم رب دې معاف کړي چې څوک ځان چې غرور نکو پیدا موږ محبت د عاجزي د مینوالو چیرې غرور مکو یا انسان ما غرق بربک الکریم چې تکبر چا چینی چیرې د خدای مخلوق سره د قسم یجنه وخت انسان پورا چیرې د خدای مخلوق سره نفرت نزي کوله اب محبت کوي او تاسو دا سوال کوم محبت په دې دنیا کې خو نفرت یو له نفرت پکار دی باقی له هر شي سره مینه محبت پکار دی ډیر مننه نصیب ګل تراب الله مخشال کړي پروګرام ټایم وخت سر ترسي په لوی الله مسپاره د خدای په امان